السلام علیکم. یرکان یا جوینټس چې کوم دی د دې اسباب څه دي؟ نو په دې ګوره آلوده خوراک یا ډېر زیات ګرم خوراک کول چې کوم دي د دې اسباب دي، یا موږ چې ورته بایل وایو، صفرا ورته وایو، هغې کې چې کوم جراثیم یا په وینه کې شامل شي د هغې وجې هم یرکان کېږي، یا د پتري وجې یعنې کاڼې چې چا کې وشي هغې ته هم یرکان کېږي. کوم خلک ډېر زیات غوړي استعمالوي، تیل والا خوراک کوي یا مسالېدار خوراک کوي، یا ډېر زیات خوږه استعمالوي، چینی یا بسکټ مټایان وغیره یا چاکلیټونه وغیره ډېر زیات استعمالوي، نو هغه خلکو ته هم یرکان اثرات راتلی شي. دا د دې اسباب شلو دي. علامات چې کوم دي هغه وړومبین علامات چې کوم دي هغه چې کوم یورین دي، تش امتیاز دی وړوکی حاجت چې کوم دی هغې رنګ زیړ شي. نو چې کله رنګ زیړ شي او د ډک امتیاز رنګ هم بدل شي، نو دا یو علامت دی د یرکان. دغه شان د هغه مریض چې یرکان وي، سترګې زیړې شي، مخ یې زیړ شي، د جګر مقام چې کوم دی کې چې جګر دی، لیور چې کوم دی هلته کې درد وي، بوج وي هغه کې، نو دا علامات د یرکان دي. دغسې ژبې رنګ بدل شي او لوګې ختمه شي، کمزوري کېږي، د زړه زوري نه وي، ډېر زیات ستړی کېږي، نو دا ټول علامات د یرکان دي. د یرکان مریض ته چکر هم ډېر راځي، چې ناست وي پاسې چکر پرې راځي، چې ګرځي نو په سر باندې ډېر چکر راځي. دغسې بدن کې خشکي ډېر راشي، بدن یې خارښ لګي او خشکي پرې راشي، نو دا هم د علامات دی د یرکان. بل د یرکان مریض چې کوم ښې طرف ته د پختۍ، نو دې لاندې درد کېږي. دا چې کوم ښې طرف ته په دې ایریا کې، نو په دې کې مسلسل درد کېږي، نو دا د یرکان علامت دی. که چېرې دا حالت تاسو د وي، نو بهتره ده چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ، او یا تاسو د دې ټیسټونه چې کومې کېږي، بیلیروبین ټیسټ هغه وکړئ، یا ایس جي پي ټي تاسو چیک کړئ. نو ایس جي پي ټي کې هم اندازه ولګي چې یاره دا څومره د ایس جي پي ټي نارمل رینج چې کوم دی هغه 40 دی، یعنې 40 دی. چې دې د بارډر لاین وي، مطلب دې سره خواخوا کې وي یا دې نه سیوا وي، نو ستاسو بیا یرکان دی. کوشش تاسو بیا وکړئ چې پرهیز وکړئ. یرکان کې پرهیز ډېر زیات ضروري دی. پرهیز چې تاسو کوئ، نو دوایي به درباندې اثر هم کوي، او امید د دوایي نه بغیر هم تاسو به ډېر زیات فرق کېږي. په دې کې ګوره په لومړي نمبر خو تاسو کوشش کوئ چې دمه به کوئ، مطلب آرام به کوئ، ګرځئ به نه. دویم به تاسو اوبه ډېرې څښئ، اوبه به هم صفا سوتره څښئ، چې کوم صفا د بور یا د کوهي اوبه وي هغه به څښئ، تاسو د ټینکۍ اوبه یا الوده اوبه به نه څښئ. خوراک به صفا کوئ، د ګني چې کوم جوس دی، صفا سوتره جوس یا ګنډېرۍ، هغه دې کې ډېر بیسټ رزلټ ورکوي. دا خو د خوراک شو. غوړ خوراکونه، مرچ مسالې یا چې کوم چینی وي ډېر زیات استعمال یا خوږې استعمال، هغه تاسو مکمل بندوئ. په دې دوران کې د علاج هسې هم دا نه پکار، خو چې کله تاسو یرکان وشي د نه بیا خامخا پرهیز کوئ. د یرکان دپاره بهترین چې کوم هربل علاج دی هغه ډېر بهترین دی، او دا تاسو استعمال کړئ. څو ورځې کې دننه دننه به انشاءالله ستاسو ایس جي پي ټي یا بیلیروبین نارمل رینج ته راځي. ګوره دې کې دا ارقیات دي او ډېر ښکلی رزلټ دی. یو خو په لومړي نمبر ارکي مکو دی. ارکي مکو د ښې کپ نه راواخلئ، ارکي کاسني راواخلئ، ارکي ګلاب راواخلئ، او شربت بزوري راواخلئ. 4 شربت دي، دا تاسو راواخلئ. تاسو ما ذکر وکړو ارکي مکو، ارکي کاسني، شربت بزوري او ارکي ګلاب. دا چې کوم دی کم از کم تاسو 10 ورځې استعمال کړئ، نو انشاءالله تاسو یرکان ایس جي پي ټي چې کوم دغه به نارمل حالت ته راشي، او د تکلیف نه به الله تاسو انشاءالله بېغمه کړي. دې سره هومیوپیتھک دوايانې چې کوم دي هغه تاسو نوټ کړئ. هومیوپیتھک 3 دوايانې دي، کارډس، چیلډونیم او چیننتس. دا به مدر ټینچر کې راواخلئ، 10 قطرې سهار غرمه ماښام استعمالوي یو ګوټو اوبو کې، نو انشاءالله افته 10 ورځې کې دننه دننه ستاسو یرکان مکمل طور باندې ختم شي. یرکان لپاره ضروري دی تاسو خپل ژوند کې، خپل لایف سټایل کې چینجز راولئ. بازاري خوراکونه مه کوئ، ګنده خوراکونه، آلوده خوراکونه مه کوئ، سبزیانې خورئ، صفا سوتره خورئ، فروټ خورئ، او ژوند کې صفایي راولئ. انشاءالله تاسو به یرکان نه کېږي. زما دعا ده الله پاک ټول بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي. که دې ویډیو تاسو له فایده درکړي، دا چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. الله حافظ.